سلامونه خوږو دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. زه نوردین علم دوست یم چې د مشال کورس د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه د 21مې برخې درس به تاسو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې تر پایه پورې راسره ملتیا وکوئ. راځو نن بیا هم د تیر په څیر د جملو 15 برخې تلفظ او معنا کوو. بیا د جملو دوهم پړاو ته ځو، راسره ملتیا وکوئ. دغه اول نمبر ته وګورئ. د اول نمبر جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I am a student. تلفظ یې څنګه کوو؟ I am a student. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه یو زده کوونکی یم. I am a student. زه یو زده کوونکی یم. خوږو دوستانو، د اولې جملې تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I am a student. زه یو زده کوونکی یم. له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ We will go to school tomorrow. تلفظ یې څنګه کوو؟ We will go to school tomorrow. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ موږ سبا مکتب ته ځو. We will go to school tomorrow. موږ سبا مکتب ته ځو. خوږو دوستانو، تلفظ یو ځل بیا تکراروو. We will go to school tomorrow. موږ سبا مکتب ته ځو. له دوهمې جملې نه تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ They are playing in the garden. تلفظ یې څنګه کوو؟ They are playing in the garden. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ هغوی په باغ کې لوبې کوي. They are playing in the garden. هغوی په باغ کې لوبې کوي. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. They are playing in the garden. هغوی په باغ کې لوبې کوي. خوږو دوستانو، له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ He does not like tea. تلفظ یې څنګه کوو؟ He does not like tea. هغه چای نه خوښوي. He does not like tea. هغه چای نه خوښوي. د څلورمې جملې تلفظ یو ځل بیا تکراروو. He does not like tea. هغه چای نه خوښوي. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I went to the market yesterday. تلفظ یې څنګه کوو؟ I went to the market yesterday. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه پرون بازار ته لاړم. I went to the market yesterday. زه پرون بازار ته لاړم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I went to the market yesterday. زه پرون بازار ته لاړم. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، د 21مې برخې دغه 15 جملې مو تلفظ او معنا کړې. هیله مند یم چې په معنا او تلفظ یې پوه شوي یاست. ځو د جملو دوهمې برخې ته راسره ملتیا وکوئ. نو خوږو دوستانو، د جملو دوهمې برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د جملو په دوهمه برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ The sun rises in the east. تلفظ یې څنګه کوو؟ The sun rises in the east. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ لمر له ختیځ نه راخیږي. The sun rises in the east. لمر له ختیځ نه راخیږي. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. The sun rises in the east. لمر له ختیځ نه راخیږي. خوږو دوستانو، له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I will call you tomorrow. تلفظ یې څنګه کوو؟ I will call you tomorrow. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه به سبا تا ته زنګ ووهم. I will call you tomorrow. زه به سبا تا ته زنګ ووهم. خوږو دوستانو، د دوهمې جملې تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I will call you tomorrow. زه به سبا تا ته زنګ ووهم. له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I have many friends. تلفظ یې څنګه کوو؟ I have many friends. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ زه ډېر ملګري لرم. I have many friends. زه ډېر ملګري لرم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I have many friends. زه ډېر ملګري لرم. له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ Please write your name. تلفظ یې څنګه کوو؟ Please write your name. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ مهرباني وکړه خپل نوم ولیکه. Please write your name. مهرباني وکړه خپل نوم ولیکه. Please write your name. مهرباني وکړه خپل نوم ولیکه. د څلورمې جملې تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Please write your name. مهرباني وکړه خپل نوم ولیکه. خوږو دوستانو، له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ The weather is nice today. تلفظ یې څنګه کوو؟ The weather is nice today. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ نن هوا ښه ده. The weather is nice today. نن هوا ښه ده. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. The weather is nice today. نن هوا ښه ده. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، د مشال کورس په 21مه برخه کې مو د 10 په تعداد جملې تلفظ او معنا کړې. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. زو د لغتونو برخې ته
را سره ملتیا وکوئ. خوږو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د لغتونو په برخه کې اول لغت ته ځیر شئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ بیگ یا لارج. تلفظ یې څنګه کوو؟ بیگ یا لارج. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ لوی. بیگ هم د لوی په معنا ده، لارج هم د لوی په معنا ده. BIG بیگ لوی ته وایي. LARGE لارج هم لوی ته وایي. لارج د اوږد یا لوی په معنا ده. خوږو دوستانو له اول لغت نه تیریږو، راځو دوهم لغت ته. د دوهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ هاپي. تلفظ یې څنګه کوو؟ هاپي. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ خوشحاله. HAPPY هاپي د خوشحاله په معنا ده. له دوهم لغت نه هم تیریږو، راځو دریم لغت ته. د دریم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ سد. تلفظ یې څنګه کوو؟ سد. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ خفا یا غمجن. SAD سد د خفا یا غمجن په معنا ده. له دریم لغت نه هم تیریږو، راځو څلورم لغت ته. د څلورم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ فاست. تلفظ یې څنګه کوو؟ فاست. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ چټک یا تیز. FAST فاست د چټک یا تیز په معنا ده. خوږو دوستانو له څلورم لغت نه هم تیریږو، راځو پنځم لغت ته. د پنځم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ سلو. تلفظ یې څنګه کوو؟ سلو. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ورو، سلو یا سوکا. سلو د ورو یا سلو په معنا ده. SLOW سلو د ورو یا سوکه په معنا ده. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو په برخه کې مو 15 لغتونه تلفظ او معنا کړل. زو دغه دوهم لاین ته شپږم لغت تلفظ او معنا کوو، را سره پاتې شئ. د شپږم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ angry. تلفظ یې څنګه کوو؟ angry. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ قهرجن. ANGRY angry قهرجن یا په قهر ته وایي. نو خوږو دوستانو له شپږم لغت نه هم تیریږو، راځو اووم لغت ته. د اووم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ beautiful. تلفظ یې څنګه کوو؟ beautiful. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ښایسته. beautiful د ښایسته په معنا ده. BEAUTIFUL beautiful ښایسته ته وایي. له اووم لغت نه تیریږو، راځو اتم لغت ته. د اتم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ easy. تلفظ یې څنګه کوو؟ easy. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ اسانه. EASY easy د اسانه په معنا ده. له اتم لغت نه هم تیریږو، راځو نهم لغت ته. د نهم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ begin. تلفظ یې څنګه کوو؟ begin. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ شروع کول. begin شروع کولو ته وایي. BEGIN begin د شروع کولو په معنا ده. خوږو دوستانو له نهم لغت نه هم تیریږو، راځو لسم لغت ته. د لسم لغت تلفظ به څنګه کوو؟ end. تلفظ یې څنګه کوو؟ end. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ ختم. END end د ختم په معنا ده. نو خوږو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخه په همدې ځای پای ته رسوو. هیله مند یم چې د دې لسو په تعداد لغتونو په تلفظ او معنا پوه شوي یاست. نو زه په دې برخه کې د ګرامر برخې ته را سره پاتې شئ. خوږو دوستانو د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. نو خوږو دوستانو د ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې نن د کلیکشن ناون یا جمعي اسم تعریفوو. چې کلیکشن ناون یا جمعي اسم څه ته وایي؟ جمعي اسم هغه اسم ته وایي چې د یو شمېر افرادو، شیانو یا موجوداتو ټولګه یا ډله په یو واحد نوم سره وښیي. دا نومونه که څه هم یو شي ته اشاره کوي، خو په حقیقت کې د ډیرو شیانو یا افرادو مجموعه وي. لکه خوږو دوستانو تاسو ته مو په لاندې ژیړ خط سره دغه مثالونه ترکیب کړي یا جوړ کړي دي. ارمي. ارمي څه ته وایي؟ پوج ته وایي. ARMY ارمي د پوج په معنا ده. یعنی که تلفظ ته وکتل شي واحد نوم ترې جوړ شوی، خو په اصلا کې ارمي د پوج په معنا ده، خو پوج له ډیرو پوجانو څخه ترکیب شوی ده. راځو دغه دوهم لغت ته. family کورنۍ ته وایي. FAMILY family
د کورنۍ په معنا ده، خو که نوم ته وکتل شي واحد نوم ده، او که یې معنا ته وکتل شي بیا فیملی یا کورنۍ له غړو څخه ترکیب شوې ده. راځو کلاس CLASS کلاس ټولګی یا د زده کوونکو صنف. نو کلاس خو ټولګي ته وایي، خو که د کلاس د نوم معنا راواخلو نو کلاس د ډیرو زده کوونکو د یو ځای کېدو څخه منځته راغلی. او په اخیر کې په انګلیسي کې ټیم ورته وایي TEAM ټیم، یو ټیم د لوبغاړو، یعنی ټیم په اصلا کې یو واحد نوم ده، خو که معنا ته یې وکتل شي د ډیرو لوبغاړو له ترکیب څخه منځته راغلی. نو خوږو دوستانو د کلیکشن ناون یا جمعي اسم تعریف هم دا و چې تاسو ته مو لاندې دغه مثالونه هم وړاندې کړل. هیله یم چې په دغه تعریف او مثالونو باندې پوه شوي یاست چې کلیکشن ناون یا جمعي اسم له همدغه څخه عبارت دی. نو خوږو او قدرمنو دوستانو له تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واست او زموږ تدریسي ویډیو مو تر پایه پورې را سره تعقیب کړه. او تاسو کولی شئ چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه د مشال کورس تېرې شوې برخې هم تعقیب او مطالعه کړئ تر څو په انګلیسي ژبه کې تر ډېره بلدتیا ترلاسه کړئ. او تاسو مه هېروئ چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه د مشال کورس په دې چینل کې نورې نوې درسي ویډیوګانې هم اپلوډ کوو تر څو په انګلیسي ژبه کې زموږ وطنداران او په ټوله کې پښتانه وروڼه له انګلیسي ژبې سره تر ډېره بلدتیا ترلاسه کړي. نو خوږو او قدرمنو دوستانو په همدې ځای له تاسو نه اجازه غواړم تر بیا چې په 22مه برخه کې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. لوی الله جل جلاله ته مسپارم. خوشحاله، تازه او کامیاب اوسئ.